الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تیر جمعہ آخر کے سو خبریں دا نبی علیہ السلام دا عزت او دا شان متعلق کړي وي او در سره مې وعده کړې وه چې آینده جمعه کې به تفصیلی بیان درته وکړم. دو څیزونه دي چې هغې سره به موږ مینه کوو محبت وکړو او دغه مینه او محبت به زموږ د ایمان نښی او که د دغه دوو څیزونو سره موږ مینه ونه کړه محبت هم ونه کړه نو دا به زموږ د ایمان زوال او نقصان وي. په هغې کې لومبی د الله ذات دی. مسلمان چې وي دی به د الله سره مینه کوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. قرآن شریف کې الله وایي چې کم مومنی د ده به الله سره ډېره زیاته مینه وي. دا نه چې مینه به ډېره زیاته مینه به او دویمه مینه د رسول الله سره صلی الله علیه وسلم. دا دوه مینې دي، دا دوه محبتونه دي چې دا چا کې مرالل دی به مسلمان او چې چا کې نه مسلمان بني. الله سره ولی مینه کو؟ دا الله د مینې ولی مون قائل یو؟ ولی الله وی چې ما سره مینه وکړئ؟ رونو څوک هم چې دنیا کې چا سره ښېګړه وکړي خلک ورسره مینه کوي. چې یو څوک چاله یو 100 روپۍ ورکړي یو 10 روپۍ هم ورکړي په دنیا کې دا د مینې نه ښیي چې ستا ما سره مینه ده د خوښې یم دا پیسې در کوم. او بیا هغه بل انسان هم د دې محسن چې څوک ورسره ښه کوي د سره مینه کوي. څوک چاله جامې ورکړي اوړه ورکړي کور کې بې کرایه اوسئ نو دا ښېګړې په بدل کې مینه لازمي ده. د الله نه زیاتې ښېګړې به بنده سره څوک کوي؟ زمونږ دا ژوند، زمونږ مال، زمونږ بچي، زمونږ عزت، زمونږ دا ښکلی شکل دا مونږ له الله را کړي دي. دا اوبه، دا هوا، دا انور او سپومۍ، ګرمي، یخني دا ټول الله را کړي دي. د دنیا دا ټول نظام د الله په اختیار کې دی او زمونږ ښه بد ټول الله سره دی. بدو نم ساتي او ښه راکوي، بیماری نم ساتي روغ صحت راکوي. چې دومره الله تعالی ژوند درک او ته انسان او بیا مسلمان پیدا کړي د دې نه لوی احسان بل نشي کېدی. نو فطري تقاضا ده چې څوک د سره ښه کوي ستا به ورسره مینئ. د الله نه زیاته ښېګړه نه در سره چا کړې ده او نه به څوک وکړي. لازماً به موږ مینه محبت کوو او که موږ د الله پاک د دغه ښېګړو په مقابله کې الله سره مینه ونه کړه موږ به ناشکره یو. ناشکره قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي
یو اوږد آیات دی چې ما درته د هر څه مسخر کړل او ما دل انور او سپومې درکړل او ستوري مې درکړل. ورپسې اخره کې وایي ان الانسان لظلوم کفار، یاره انسان ډېر ظالم او ډېر ناشکره دی. زما د دې ښېګړو په مقابله کې دې اړو ما سره مینه نه کوي او زما شکریه نه ادا کوي. دویمه مینه به موږ د حضور پاک مبارک سره کوو، ځکه په مخلوق کې د نبی علیہ السلام نه زیاتې ښېګړې موږ سره بل چا نه دي کړی. د الله نه پس لوی احسانات موږ سره د حضور پاک دی. د هغې د برکت نه زموږ د ایمان او اسلام دی. که هغې دنیا ته تشریف نه وی راوړی نو خو دا ټول خلق به د کفر او د جاهلیت او د شرک په تیارو کې پراتو. ایمان به کم دی او دا به موږ ته چا خو. بوتانو ته خلکو سجدې کولې چې حضور پاک راغی په هغه زمانه کې. لوڼه به یې جمدې ښخولې او بدعملۍ شروع وې او ډاکې به کېدې. ډاکوان د دنیا لارې به شو کېدلې بربند به خلک ګرځېدل لکه د حیواناتو. بچو سره ظلمونه، لونو سره ظلمونه او په میراث کې به اولاد له لونو له حق نه ورکوو. بالخصوص د لور حق پکې نو. او لکه د ګړو د چیلو به د خپل اولاد سره سلوک کوو. پردي بچي به خرڅول، رو به نیول او به تختول او بیا به خرڅول او په اجرت او په پیسو به یو بل له مړي کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی خلقو ته خشته سوچه ښکلې عقیده وښوله چې یو الله به منې. دا کاڼ د خپل لاس جوړ کړی دی، نه فایده در کولی شي او که ورته زاري نه کوی ضرر هم نشي در کولی. او د دغه ګنده بدعملو او غلطو اعمالو نه حضور پاک د امت منې که. خدای پاک د نبی علیہ السلام په برکت یو ډېر لوی قوم ته، لوی مخلوق ته هدایت ورکه او بیا د هغې نه پس هغه هدایت چلیږي تر اوسه پورې روان دی او انشاءالله قیامته پورې به چلیږي. نو دا د چا برکت شروع نو؟ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. په خپله د بدر په موقع کې چې کله د بدر دا جنگ کېده نو کافر زیاتو او مسلمانان کمو. کافر مسلح دی ټول، زر کسان دی کافران او مسلمانان 314 دی. او په 314 مسلمانانو سر پشمیر 8 توري دی، باقی ټول د کجورو ډانګونه دي. 8 توري څه شی دی؟ او کافر ټول مسلح دی، ار یو سره توره ده. نو په 8 تورو د 0 تورو مقابله ګران کار دی. په 8 تورو به د 0 تورو مقابله څنګه وکړي او د کجوري په ډانګ به د تورې مقابله څنګه وکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوله شپه د یو سفر لاندې صحابه ولا سفر جوړ کړی، د هغې لاندې په جړا او په عبادت کې الله ته تېره کړه چې خدایا ظاهري اسباب چې زه ګورم خو زمونږ ډېر کمزوري دي. په شمېر مونږ کم یو 300,000، په وسله مونږ کمزوري یو هغې زیات دي، په طاقت کې مونږ کمزوري یو ځکه چې وږي غریبانان خپې بلې خپې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی سوچت کو او په ډېره زاره خدای پاک ته سوال وکړ، اے پروردگار ما به ګورې نه ذلیل کې، ما به خدای نه رسوا کې، ما به ذلیل کې نه او ما به رسوا کې نه. پروردگار دا ما سره چې کوم ملګري مې راوستي دي دا بربند دي، خدایا جامعه نشته. داسې انسان باندې د سړي رحم راځي که نه؟ سپلی نشته پروردگاره او ستا په لار کې د مدینې نه دونه په دې شلیدلو جامو او په دې خپې بلخپه او سرتور سرونو باندې پروردگاره مزل کړی دی، ستا دپاره راغلی دی. او وسله مو سره خدای نشته. الله ما به دروغجن کې نه، ما سره وعده کړې ده، دا وعده به زما پوره کې. الله تا ته خپله وعده یادو ځکه الله ورته دا ویلي 2 لښکرې وې، یو د ابوجهل
او یو د ابو سفیان د تجارت قافله وه. وی که په دغه تجارتي قافله ورځی هغه پته کول خو آسانو، او که چرتې دا د ابو جهل دا د ستورو د نیزو لښکر غواړی سره مقابله کوي، دا ګرانه خبره ده. په دواړو دله کامیابي در کوم چې کوم هم خوښی، خو الله وی زما دا خوښه ده چې دې لښکر سره وجنګېږي، دې تورو سره وجنګېږي. نو الله خو وعده کړې وه، خو بیا هم د سړي په زړه کې یو هیبت وي، یا الله تا ته انشدک عهدک، خدای هغه وعده درته در یادوم تا ما سره کړې ده. یو ټکې عجیبه ویلې دی، دا خبر هغې ټکې دپاره کوم. الله که ستا خوښی دا 314 مې راوستې دي، ستا په نوم به ځان قربانوي، که ستا خوښی چې تر قیامته پورې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونه شي نو مړی که بیا، ځکه چې دا مړه شي زه خو دې تختم نه، زه به مو سره ځم، زه به هم شهید کېږم، دا به هم شهیدان کېږي. نو که دا هم شهیدان شو او زه هم ورسره لاړم نو بیا به تر قیامته پورې بل پیغمبر خو راځي نه، ونه بل کتاب راځي، بیا به ټول خلق په گمراهۍ او په کفر کې تیاري. ان شئت لم تعبد د حدیث کې راځي، که ستا خوښه چې ستا عبادت بالکل اونشي تر قیامته پورې بس بیا مړه کا، او که دا دې خوښه چې تر قیامته پورې ستا د عبادت لهرونه او چپې او چینې روانې وي نو خدای به حفاظت وکړه. پته ولګېده چې زمونږ د ایمان او زمونږ د عبادت ته دغه 314 د برکت نه دی، او د هغوی هغه د حضور پاک د برکت نه دی. دومره یې وجړل چې د سر مبارک نه صادر پرېوت. حضرت ابوبکر صدیق ورغی او صادر یې ورته اوچت کوي، بس د الله رسوله نوره دعا مه کوه، ځان نور مه کړوه. بیا چې راووت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر، الله آیت نازل کړه چې بس دا کافر به ټول تښتي او دوی ته به شکست میلاویږي، تاله به خدای فتح نه درکوي. نو حضور پاک هغه وخت فرمایلی ان شئت لم تعبد، خدای که ستا خوښی او دا وجنې خو تر قیامته پورې به بیا عبادت نه کېږي. نو معلومیږي دا چې دا بچ که چې تر قیامته پورې دوی خلق دین خور کي درته او تر قیامته پورې عبادت وشي. نو زمونږ د عبادت او زمونږ د ایمان او دین د چا د برکت شو؟ د حضور پاک د برکت. دا الله توفیق دی او د نبی علیہ السلام خواري ده، هغه الله را لېږلی دی، هغه له الله معجزات ورکړي دي، هغه له قرآن الله ورکړی دی، هغه له طاقت پروردګار ورکړی دی، هغه له لویي او عظمت الله ورکړی دی. نو د الله توفیق او د حضور پاک او د هغه د ملګرو محنت نو زمونږ د ایمان د هغه د برکت نه دی. لوی احسان یې مونږ سره کړی دی، الحمدلله. مالونه یې څومره صحابه وله ورکړي دي، او تر ننه پورې چې مونږ یو بل له مال ورکو دا ټول د هغه برکت دی. چې څه به راتلل حضور پاک پرېښې نه دي، فوراً به خیرات کول، یو شی نه دی پرېښې. د وفات په وخت کې چې کله وفات کیږي، عایشې صدیقې رضی الله عنها ته وایي وی هغه تاخ کې څه شی پروت دی، وی هغه د خیرات که، وی د الله رسوله خیرات کوم. بیا ورته وایي وی هغه چاله شابه ورکه، وی د الله رسوله ورکوم. بیا دې تپوس وکړه شی دې چاله ورکه، وی صاحب ستا درد د وجې نه نشم پاسېدی، ستا تکلیف دی که ته لږ په قلار شې نو پابسم. وی ستا څه ګمان دی په پیغمبر چې الله له ملاقات له لاړ شي او کور کې مال پرېږدي، فوراً شابه دا خیرات که بیا راځه. مسکینان به یې ولیدل، یو ځل د بهر نه مسکینان رالل، یو سړی راغی شلېدلو جامو کې، شلېدلو جامو کې ورته ټینګ نه شو نبي علیه السلام. نن خو موږ د مسکین فقیر نه تختو، دروازه ورته بنده. چې ویلید نبی علیه السلام ادراو، وی لږ ودرېږه دقه ځای کې، او صحابو ته وی څوک به چې د سره امداد وکړي. خلق لاړل صحابه کرام، فوراً ګوره د حضور پاک خبره د خولې نه وتله او عمل سمو. دومره مال یې راوړو چې ډېري په جومات کې ولګېدل، ډېري وی دوړه. د چا غم به برداشت کولی نه شو، د صحابو د چا لوږې برداشت کولی نه شو. او دا نن چې دا مونږ خیراتونه ورکو، مونږ نه وایو هلکه نبي علیه السلام وایي چې ورکوه، دا د هغه برکت دی. دې ګاونډي له ورکوه، دې رشته دار له ورکوه، دا صدقه ورکوه، دا ډوډۍ ورکوه، دا خیرات کوه. دا چا ویلی دي؟ دا حضور پاک ویلی دي. تر ننه پورې چې دا صدقه او خیرات مونږ کوو، دا الله او رسول ویلی دي مونږ ته مونږ ورکوو. دا لارې راته الله او رسول ښوولې دي، دا غریب راته الله او رسول را مخکې کړی دی. نو د مالی احسان دا هم د حضور پاک د طرف نه دی.
دا محبت یو احسان چې څوک چا سره وکي د ایمان او د عمل نه لوی احسان حضور پاک نه علاوه بل چا نه دی کړی. او دا مالونه چې دا مونږ ته په حلاله طریقه ملاویږي او بل مسلمان لی ورکو او حلال تجارت کو، دا د هغې د برکت نه دی. نو دا ښېګړې چې څوک چا سره وکړي، ما وختي درته ووې، نو بیا به مینه ورسره کوې که به نه کوې ورسره، خامخا به کوې. قرآن شریف کې الله خو اوس وروڼو یو خبره باندې ځان پوه کې، مینه څه ته وایي؟ مینه دې ته نه وایي چې زه وایم چې زما محبت دی، د خولې خبره نه ده. په خوله خو منافقین هم به نبي علیه السلام ته زمونږ در سره ډېره مینه ده. مینه دا د زړه مینه ده، او د زړه مینه مونږ ته الله ښولې ده چې مینه څه ته وایي. رب العالمین نه تپوس کوو الله چې څوک تا سره مینه کوي د دې نښه څه ده، الله نه تپوس کوو. ځه نورې خبرې رستو کوو. چې څوک وایي زما الله سره مینه ده، دې به څه کوي؟ مینه څه ته وایي؟ الله وایي قرآن شریف کې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. وایي که نبی علیہ السلام ته فرمایي ته ووایه دې خلکو ته، قل ووایه ورته ان کنتم تحبون الله، که تاسو وایئ چې مونږ الله سره مینه کوو. نو یوازې دا نه چې په خولې وایي چې خدای زما در سره مینه ده، او په تسبو لګې اړی چې زما در سره مینه ده، نه نه نه، فاتبعوني، نو ورته ووایه چې زما تابعداري وکړي. اوس مینه د الله سره د پیغمبر علیه السلام په تابعدارۍ کې شوه. چې څوک د الله د رسول د پیغمبر تابعداري کوي، خو الله وایي که نه، الله وایي دې ما درولېږله د تابعداري وکړه، فاتبعوني، ورته ووایه چې زما تابعداري وکړي. نو چې د نبی علیه السلام تابعداري دې وکړله، اوس پته ولګېده چې دا ستا الله سره مینه ده. او که د پیغمبر علیه السلام تابعداري نه کوې، نو دروغجن یې په دې خبره کې. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. قرآن شریف کې الله وی ځان خبره درته نه کوم، ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. وی چې څوک الله سره مینه کوي او د امید چې زه خپل الله ته ورسېږم، او څوک د آخرت ورځ مني، نو د ده لپاره پیغمبر علیه السلام نمونه ده، د حق نمونې په شان مزان برابروي. دکان ته سړي ټوکړه یوسي، وی داسې ټوکړه راکه، نو که رنګ کې لږ هم فرق یې، نو وی نه بل دکان ته ځي. داسې ده که نه ټوټې، یاره دا خو هلکه داسې ده، نه نه دا لږه شوخه ده، تا چوده پیکه ده، بل لځي. بلکې وګوري نه دم پیکه ده، بل لځي. په ټولو دکانونه نمونه ګرځئ، دکاندار ورته ویل لکه دا ورسره برابر ده، نه یاره دا نه ټیکږي، د کور نه واپس درته نشم راوړی. هغسې چې رنګ کله پیدا کړي، بیا څه وایي، یاره جي دا کمزورې ټوکړه ده، دا زما والا د ښه کارخانې ده، بل دکان لځي. نو په بناوټ کې ام اقصې ګورې چې دا کمه دې وړې ده والا، او په رنګ کې هم هغسې ګورې چې څنګه دې والا وړې ده. او که هغه سړی ده د هغې نه په رنګ کې لږه کمزورې در کوي، او یا په بناوټ کې کارخانه کې لږه کمزورې در کوي، بیا نه قبلې. نو ستا دپاره رسول الله مبارک نمونه ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. که عقیده کې د هغه سره لږ غوندې فرق و، لږ غوندې فرق، هغه شان عقیده دی نه ده. که شکل کې د هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دی نه دی. که په اخلاق او په کردار کې د هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دی نه دی. که په عمل کې د هغه سره لږ غوندې فرق و، هغسې دی نه دی. نمونې سره د ځان برابر نه کړه. دعوه د دروغجنه ده. قرآن وایي، زه نه وایم. لمن کان یرجو الله، چې څوک د الله د مینې امید لري، د الله د ملاقات امید لري، چې خدایه تا سره مینه ده، تا سره به ملګري کېږم، ته به را سره امداد کې، تا سره به ملاوېږم د قیامت پر ورځ، او ستا ملاقات او دیدار به کوم د قیامت پر ورځ، او د جنت کې به تا سره دیدار کوم، او د آخرت لویه ورځ به نه ګورې، تا سره دیدار به کوم. که دا امید دې وي، نو نبي علیه السلام نمونه د هغسې ځان برابر کړه. یوازې د خولې خبرې نه دي، ځان ته 15,000 کرته عاشق رسول وایا، او چې کردار دې د حضور پاک نه نو ته دروغجن یې. قرآن وایي، قرآن کې الله څه وایي؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د الله تابعداري وکړه او د پیغمبر تابعداري وکړه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله تابعداري وکړه او د الله د پیغمبر تابعداري وکړه. که د الله تابعداري دې ونه کړه او د الله د پیغمبر تابعداري دې ونه کړه، دروغجن یې. ومن یشاقق الرسول، قرآن شریف کې وایي، درته د قرآن د خبره کوم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع سبيل غير المسلمين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا.
قرآن شریف کې الله وایي سوای چې کم انسان چې د پیغمبر مخالفت کوي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى هدایت تر تخکاره ده چې د پیغمبر څه شکل او څه کردار او څه عمل او څه عقیده ده درته پته ده پټه ده چانم پټه نه ده من بعد ما تبین له الهدى د پیغمبر عقیده مرته ښکاره ده د هغه عمل هم ښکاره دي د هغه اخلاق هم ښکاره دي د هغه شکل هم مبارک هم معلوم دی د هغه تعلیمات هم ښکاره دي چې هغه وي دا حلال دی او دا حرام دی هر څه ښکاره دي ويتبع غیر سبیل المؤمنین ويتبع غیر سبیل المؤمنین او د مسلمان د ډلې نه بل طرف ته روان دی مسلمان ډله یو څه وایي دی په بل طرف روان دی نه نه دا ټول دروغ وایي دا زما د خبر رښتیا ده قرآن شریف کې الله څه وایي ويتبع غیر سبیل نوله ما تولى ونصله جهنم زه وایي چې دا کم عقیده ده دې باندې بیا وجنم او جهنم ته به داخلوم وساعت مسویره د پیغمبر علیه السلام تابعداری دا اصل عشق او اصل محبت دغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفه ته تشریف یوړ نو په قبا کې سوار لسیاسلی رښتو دې تیرې کړې دا اوس کوم ځای کې جمعات ته مسجد قبا د دې نبی را روان شو مدینه شریفه ته راته نو په لاره د ماشومان بچي ورته ولاړ دي او بیبیان دی ورته په کوټو ناستې دي دا د مخ د پردې آیتونه لانو نازل او په دې لاره کې لوی استقبالیه جوړه ده او چا سره تنبلونه دی هغه وایي او ماشومان لګیا دي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع دا هغه درونه د قبا د درونه مونږ ته د څوارلسمې سپومې راښکاره شوه وجب الشکر علینا ما دعا لله دا تر څو چې زموږ جون دی که نه نو مونږ د نبي علیه السلام د دې راتلو شکریه ادا کوو دا ماشومان لګیا دي حضور پاک به هغه ماشومانو په سر باندې لاس راښ کړه بچو ما سره مینه ده او د الله رسوله زموږ ډېر خوښې ښه زما هم در سره مینه ده ښه ګوره د هغې د هغه خولې د الفاظو نه او د هغه کردار نه معلومېږي زموږ د سره مینه شته استقبالیه روانه ده جوړه ده یو برخوردار دی نوجوانه لږ د طلحه ابن برا رضی الله عنه نوی بالغ دی نوجوان دی هغه د نبی علیہ السلام د دې اوښې مبارکې نه کله یو خوا تاویږي او کله بل خوا تاویږي حضور پاک ورته آواز ورکړه بچې برخورداره دلته راشه دا ولې تاویږي را تاویږي احبک یا رسول الله دا الله رسول ډېره زیاته مینه مې ده در سره ډېر مې خوښې د دې مخ ته دې ګورم او در سره منډې وام ډېر خوند راکوي او زه دعوه خو وکړه چې زه عاشق یم ستا او زما در سره مینه ده لیکن نبی علیہ السلام په دې پرې نه ښود چې او واقعي ستا ما سره مینه ده ورته وی ښه ما سره دې مینه ده وی او نو بیا خو به زما خبره منې که ګوره خبره دلته عمل او منلو راغله وی او بلکل به منم وی ښه د لاړ شه دا توره دې یوسه او پلار دې مړ که او سر یې دلته ماله راوړه اوس دې منم ګورم به هغه حاجي صاحب وایي که نه اوس په پسه چې معلومېږي چې ایمان لري څوک چې ستا مینه د خولې ده او که حقیقی محبت او مینه دی ده که د خولې مینه دی نو اوس به وایي چې یاره جي پلار به څنګه مړ کم شل بانې به اوس راته وکړې یاره جي پلار به څنګه مړ کم یاره زما خو له ګوتې نه ورځي یاره جي ما سره خو ډېر احسانونه کړي زه خو یې ماشوم لوی کړی ما یاره که دا خبره پکې نو بیا خو زما د ایمان نه دی خوښ یاره جي تا رښتیا وې چې پلار مړ کا هسې نه اورېدلې مې غوږ کې مې فرق نه هسې نه جي خولم نه خطا شوې ګوره شل بانې خو کېدی شي که دا تو رښتیا وایه چې دا پلار مړ کم دا یو خبره نه کوي ټکې د خولې نه نه وباسي وی ښه وی او وی دقه یو 2 منټه راته وګوره اوس به زما د پلار سر ستا په دا خپو کې پروت وي مینه دې ته وایي مینه د عمل نوم دی عمل فاتبعوني الله وی که ما سره دې مینه د پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ورته ووایه چې زما تابعداري وکړې او که تابعداري نه کوې زما نو دا ته دروغ وایې بیا هیرو درته یو لړ مثال در کوم په عقلي مثال در کوم د چا چې ما سره مینه زما خبرې به خوښې که نه او که ما ته وایي چې ستا دا خبرې خو مې د بلا نه بدې شي نو د ما سره مینه نشته دا دروغ وایي او چې ما سره یې مینه نو بیا به زم خوښیم او زما عمل به خوښي زه خو د عمل د وجې نه به ما سره مینه کوي که که زما عمل خراب وي نو بیا خو ته ما سره مینه نه کوې زه دې په خراب عمل ولیدم نو بچو خود سره خو مونږ عمل لري عمل د وجې مینه کوله چې د عمل خراب دې مونږ پیسه کوو
د سره خو موږ د خبرو د وجې مینه کوله چې دا خبرې خرابې دي نو بیا پې موږ څه کوو داسې ده که نه ده نو دا مینه چې موږ کوو د پیغمبر علیه السلام سره خو په دې وجه کوو چې د هغه عمل د الله ښودلی شوی عمل دی د هغه اخلاق د الله ښودلی شوی اخلاق دی نو د هغې تابعداري به کې دا خو پاکې خبرې دي وی ښه صاحب اوس به زما د پلار سر راشي ستاسو په دا خپو کې به پروت وي چې منډه یې کړې تورې له شلنګ ورکړه او قبایلي خلک و تورې به ورسره وي نبي علیه السلام زر ولا آواز ورکړي دې خوا راشه برخوردار دې خوا راشه وی موږ په چا پلاران نه وجنو ښه موږ شریعت خدا دی چې د مور او پلار به احترام کې قدر او عزت پې کې پلاران په چا نه وجنو خدا مې ته کتې چې ته په دا خپله مینه کې رښتونې او که دروغجن یې مینه دې ته وایي صحابه کرام په خپله مینه کې رښتونې و زما د قسم په خدای کې رښتونې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه حضور پاک دا وینه او ښکله په اخکر کې به پخوا وینه ایستله ښکر کې هغې کې وینه ویستله عبدالله ابن زبیر له یې ورکړه وی دا یو څو چېته پټی کا مطلب دا و چېته یو غاړې ته خښه کا چې لاړ هغې وڅکله چې راغې نبي علیه السلام مبارک چې تپوس کوي وی عبدالله وینه دې څه کړه پټه دې کړه وی یو صاحب وی کوم ځای دې پټه کړه خېټې ته یې ګوته ونیمه وی دلته مې پټه کړه ور یاد ساته وینه پلیته ده خو د حضور پاک نه ګورئ د هغې وینه پاکه ده د هغې لاړې پاکې دي د هغې خراش کې پاک دی د بخاري کې راځي د حدیبیې په مقام کې صحابه کرام ورته مخامخ ناست دي او حدیث د بخاري کې دی وی خراش کې به د خولې نه چې غورځاو نو ځمکې ته نه دی لګېدلې صحابه به په خپلو لاسونو کې راغېشته او ابې په خپل مخ مږه نبي علیه السلام دا ورته نه دی ویلي چې دا خو تاسو څه کوئ دا ښه خبره نه ده نو د پیغمبر علیه السلام په لاړو او د هغې په وینه او د هغې په فضلاتو به د بل چا قیاس نه کوی ګورئ وی پټه به کړه دلته مې پټه کړه نبی علیه السلام ورته فرمایي وی کوم وجود کې چې زما وینه شامل د جهنم اور پې حرام دی دې ته مینه محبت وی عبدالله ابن ابی منافق دی رئیس المنافقین د ټولو منافقانو سردار یو جنگ له نبی علیه السلام تلو هلته ګودر و د اوبه خو به کمې وې نو په هغه ګودر باندې د یو مهاجر او د یو انصاري جګړه شوه یو کس اوښه مخکې کوله بل ویې ورېږه زه مخکې کومه خامخا جګړه راځي مهاجر لګې شو د هغه انصاري نه څپېړه وویسته انصاري چغه کړه یا للانصار ای انصارو راشئ زما امداد له مهاجر چغه کړه یا للمهاجرین اے مهاجرین راشد زما امداد لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبر اورېدله وی دا بدبویه خبره مې څنګه اورېدله دا خو بدبویه خبره ده خرابه خبره ده قومیت خو په اسلام کې نشته چې د قومیت په بنیاد جګړې کوي دا مهاجر دی او دا انصاري دی انما المؤمنون اخوة ټول مسلمانان یو ورونه دي دا قوم او قبیله دا خو خدای صرف دیله پیدا کړی دي چې تاسو په یو بل وپېژنئ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا چې یو بل پې وپېژنئ دا خو د پېژنګلو نه خره چې دا افغاني دی او دا پاکستاني دی او دا ترکی دی او دا پښتون دی او دا پنجابی دی او دا چینی دی قومیت صرف د پېژنګلو نښه ده د بهترۍ نښه نه ده لا فضل لعربي على عجمي د عربي په عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود تور لپسپین او سپین لپتور فضیلت نشته الا بالتقوى فتقوى فضیلت ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم تور بلال دے تور او مسافر د بل وطن دے زړه کې تقوی ایمان پروت دے د ابو جهل او ابو لهب نه خدای ته بهتر دے نو نبی علیہ السلام په دې سخت غصه شو چې دا مهاجر دی مهاجر ته ولې आवाज وکړه او دا انصار دی انصاری دی انصارو ته ولې आवाज ورکړه دا خو پلیته او بدبویه خبره وکړه دینه خو فرشتو له بوی ور ذکر کا ور دی الله لته بوی ور ذکر کا ور دی وی صاحب دا دغه چلو خیر دی رونه دی یو بل وਹੀ معافی به یو بل نه غواړي بدل به یو بل نه ولا واخله دیکھ یو رئیس المنافقان او سردار و عبد الله ابن ابي هغه خو به تلاش کو کنه دا منافقان لګي دین کې ګوت نقطه ګوري لګا نقطه پیدا کینو بیا پراپګاندا کوي هغه چې وریدل دی خدا مدینه ها دا مهاجر راغی زمون سړی وه دا سی به ورته راشي مونږ خپل وطن نه مباسخه او ما درته نه وی چې دی خلکو لا عزت مو ورکوي هغه باندې بعض انصارم خپو دلته غونډه جوړه شو بعض منافقان هم خبر وکړه لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل لکه ویلې خپل مدینه ته واپس شو د خو چې راشه ډله مې جوړه شو انصار به مرګري شو د مهاجر بوسو باسو لره به
که مدینې ته لاړو که نه نو موږ د عزت خلک یو د عبدالله ابن ابی وی زه عزتمن یم او عیاذا بالله نبی علیه السلام او د هغه ملګرو ته ذلیلان ووی دا به وباسو پرېږدو بیا نه یو صحابي لاړ لیکن چې دا خبره وکړه صحابه وی مونږ خو هلکاسې ټیک ده د قومیت په بنیاد را کې جذبه راله خو ته خو بل خوا لاړې سوال نه پیدا کېږي چې مونږ به دې ته ذلیله ووایو ځان ته به عزتمند ووایو د دې پوه شو چې د په دې خبره کې خو مې چا مرسته ونه کړه نو دې بیا د خپلې خبرونو وروستو قسمونه یې خوړل قرآن شریف یو صحابي لاړ نبي علیه السلام ته الوی صحابي وایي چې ډېر پریشانه شوم کور کې ناستم چې خدایا د نبی علیه السلام ته خو زه دروغجن ښکاره شوم وایي چې ما ته دروغ وی نو قرآن شریف کې الله دا آیت نازل کړه ویلي عبدالله منافق دا خبره کړې ده په دروغه قسمونه خوري نبی علیه السلام هغه صحابي پسې ستا ځای ولېږي دې خوا راشه وی الله ستا تصدیق وکړه دا خبره ده کړې ده نو زوی سوچه مسلمان دی د دې عبدالله ابن ابی منافق زوی سوچه کره مسلمان دی چې هغه خبر شو راغی نبی علیه السلام ته کېناسته وی د الله رسوله ما اورېدلي دي چې تا زما د پلار د مرګ حکم کړی دی چې دې مړ کې نو صاحبه که زما د پلار د مرګ اعلان دې کړي د بل چا په لاس یې مه وژنه ما ته حکم وکړه چې دې مړ کړم هسې نه بل څوک پې غزار کوي او ما کې هغه د پلار والی هغه جذبه راوچته شي نو ما زه ګډوډ نه شم ما ته حکم وکړه زما د پلار سر به ستا په داخپو کې پروت دی اوس 2 منټه کې وی نه ما خو داسې نه دي ویلې زه خو ستا پلار نه وژنم سره د هغې لاړ سره د هغې او پلار یې د ګریوان نه ونیوه او د اس نه یې راکوز کړه وی راکوشه او تاریخ لیکي چې د دې عبدالله ابن ابی او د زوی په منځ کې ډېره زیاته مینه و ډېر زیات محبت و انتهایي زیات ورته وی څه کې هلکه او د دواړو عبدالله نوم عبدالله ته څه کې زه ستا پلار نه یم وی یې که نه او زما ستا مینه محبت وی بابا مینه محبت بالکل منم ارس منم خو تا د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې ده تا هغه ته ذلیله ویلې دی او ځان ته د عزتمن ویلې دی قسم په خدای که برداشت کولی شم پلار څه ته وایي اوس راکوزې که او توره یې ورته ونیوله وی سر ده نه پرې کوم اوس به ته وایې چې زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمن دی هله به دې پرېږدم چې پلار پوه شو چې دی خو اوس ما وجنې وی زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمن دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمن دی وی بیا ووایه وی زه ذلیل یم او نبي علیه السلام عزتمن دی نو پرېښود دې ته مینه وایي نن زمونږ بعضې ګنده پلیت خلک به میدان ته راوځي نو د پیغمبر علیه السلام په جامه به دا غورځوي ښځه ده اوس د پارلیمنټ د اسمبلی هغې صاحبه ما بل پیش کړی دی په اسمبلی کې چې د نبی علیه السلام د ناموس د عزت د پاکستان قانون یاره زه خو عجیبه زه خو یم د قانون مثال د جولاګي د جاله دی بس د جولاګي جاله کې مچ نښلي ماشه پکې نښلي او مچ پکې نښلي خو که مرغۍ پرې راله نو جال هم ځان سره وړي داسې ده که نه ده که مرغۍ پرې راله نو بیا جاله ماله ځان سره یوسي دقه مثال دی رونو خفه کېږئ ما قانون شته لیکن غریب سړی پکې نښلي بې پیسو سړی پکې نښلي او که چرته غټ پرې راغی د غټ خلاف څوک ګوي کوم ځای کولی شي غټ خو پیسې استعمالوي سفارش استعمالوي دولت استعمالوي بیا قانون هم ځان سره په مخه کې بیا هم یو نرتوب پکې وشو چې یو عدالت فیصله دا ستا یو قانون دی د ملک او خبر یې چې دا په څونه محنت جوړ شوی دا قانون ستا د ملک قانون کې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام په شان کې چم ګستاخي وکړه دله به سزای موت میلاویږي دا ښه قانون دی او دا څونه په سخته جوړ شوی دی تاسو دې نه نه خبر دا تاریخ ما ته معلوم دی مفتی محمود صاحب دې خدای وبخي مولانا غلام غوث هزاروي صاحب دې خدای وبخي مولانا یوسف بنوري صاحب دې خدای وبخي دا اکابر علماء او دا بوټو دورو ذوالفقار علی بوټو دورو وزیر اعظم او دا قانوني منظورول غوښتل چې د پیغمبر په ناموس چم حمله وکړه داغه په عزت چم حمله وکړه داغه په جامه چم داغه غورځاو دته به سزای موت میلاویږي دا قانون یې جوړاو خدای اوس بوټو سره څوک او هغه زمانه کې داسې خلک راوته چې هغې به په دې حملې کولې د نبي علیه السلام خلاف به ګستاخۍ کولې قانون یې نو جج به پرېښودل چا به د پیغمبر علیه السلام خلاف سازشونه کول چا به په حدیثو باندې خبرې کولې دا خو د انګریزانو یو فتنه را روانه ده کنه هغې خو کوشش کوي
او چا به څه کول خو د پیغمبر په ناموس حملې شروع وې ځای په ځای د پیسو د وجې نه او قانون ولا نه جج به پرېښودل. دا قانون جوړول غواړي. دا ټول علما په جرګه لاړل بوټو صاحب له، دا خبره ذهن کې واچوي، ټول په جرګه لاړل، علما، مشایخ، بزرگان. دغه نه ټیم وغه موږ تاسو سره ملاقات کوو. خبره به تاسو څنګه کوو که موږ ورته وکړو دی چې نه منم، منو خو به په خامخا تحریک به چلو، قوم به راوچتو، خو که په اسانه کار وشي نو ښه به. د دې لاهور یو شاعر او شاعر جمعیت هغه زمانه کې نوم یې د مانه هېر شو، ډېر خشته شعرونه به یې ډېر خشته نظمونه به یې واضح ډېر خشته و. هغه مفتي صاحب ته مفتي صاحب ما ته یې پرېږدې زه ورسره خبره کوم. هغې ویل چې ته به ورسره څه خبره وکړې، دا خو اهمه خبره ده، ته پرېږده دا به موږ دې په دلایلو پوهیو، دا د ذهن کې به دا موږ اچو چې دا د قرآن وینا ده، دا د حدیث وینا ده، دې به پوهیو چې دې موږ پوه کړو. او ته خو شاعر یې، لکه د جذبه شته خو ته دا نشې کولی. دا به یا زه ویم یا به مولانا غلام اوس هزاروي صاحب به وي یا نور علما به وي. نه نه وایي تاسو صاحب ما یو طرف ته کې زه خبره کوم او تاسو ګورئ چې دا خبره کېږي که نه کېږي. ټول ول اختیار ورکړو، ډېره ښه ده، تو کنه. ټول علما کرام رالل او په کرسو کېناستل. بټو صاحب هم راغی هم په کرسی کېناست. دا چې چا وې زه به خبره کومه، دی راغی په ځمکه کېناست. اوس ګیرې سپینه ده، سپین ګیرې ده، په ځمکه کېناست. بټو صاحب ورته پاسه په کرسی کېنه. وی صاحب زما یو درخواست دی هغه به منې له به په کرسی کېنه. وی ته خو کېنه په کرسی خبرې کوو که نه، دا خو لکه بېادبي بېعزتي زم بیا ودرېږم. هغه سړی خو احترام کوي که نه، ته نه ودرېږې زم بیا ودرېږم. او دې ورته په جلا شو او دا خپله زولی ورته دقسې د خپو کې بوټو صاحب ته خوره کړه. بوټو صاحب دا ټول علما د په جرګه راغلي دي او دا په جرګه چا رالیږلي دي؟ دا د حضرت حسن او حسین او فاطمې بیبي د طرف نه په جرګه راغلي دي. دا مولیان دي د خپل پلار فاطمې رالیږلي دي، حسن او حسین رالیږلي دي، د خپل پلار د ناموس سوال او د زولی کې خیر غواړي، تا نه غواړي، دا رالیږلي دي. وایي بوټو صاحب دا زولی زما نه ده، دا د بیبي فاطمې زولی وګڼه، دا د حضرت حسن او د حسین زولی وګڼه. مونږ په دې کې د نبي علیه السلام د ناموس خیر تا نه غواړو، دا مینت ته کوزاري درته کوو، ستا خپو کې دا زولی پرته ده. دا زما زولی مه ګڼه، دا د مفتي محمود زولی مه ګڼه، دا د غلام غوث هزاروي زولی مه ګڼه، دا د حضرت حسن ماشوم زولی وګڼه، دا د حضرت حسین ماشوم زولی وګڼه، او دا د بیبي فاطمې با پرده زولی وګڼه. هغې د خپل پلار او د خپل بابا عزت غواړي، ناموس غواړي، دې زولی کې د خیر په شکل یې دنه غواړي. او دا د بیبي عایشې زولی وګڼه، هغه د خپل ښکلي خاوند عزت غواړي، خیر دنه په دې زولی کې د ناموس غواړي. وی په بوټو لرزه راله، په جړا شو، مقصد څه دی ما پوه کې؟ وی دا دنه غواړو چې څوک د ښکلي پیغمبر په جامه داغ غورځول غواړي چې هغه ته سزای موت ملو شي. وی منظور مې کدله، څوک به چې دا به ونه مني، څوک به مسلمان چې دا به ونه مني؟ خو زموږ پیغمبر دی، د پیغمبر په زولی چې څوک داغ غواړي او د پیغمبر په جامه باندې چې څوک الزام لګوي خو مسلمان نه دی، او چې مسلمان دا کوي خو مرتد دی. مسلمان چې د پیغمبر په جامه داغ غورځوي خو مرتد شو، د مرتد حکم خو سزای موت دی. بالکل دا منظور دی، دا قانون بالکل منظور دی. ته به څوک وایي چې دا به نامنظور دی. دا قانون د علماو په خیرات غوښتی دی په زولی کې، او افسوس دا دی د هغه چا نه یې غوښتی دی چې نن همدغه پارټۍ حکومت دی. دا قانون ختمه و، دې کې ترمیم وشي. دا ولې امریکا خوشحاله و؟ امریکې هم دا نه دي ویلې، دا هغه خانخوی قصه ده، امریکې ته ځان ښه کول غواړي، خو د امریکا تباه و برباد کړي، ځان ورته ښه کول غواړي چې امریکې ته زه ځان ښه کړم. یعنې امریکا که درنه مطالبه وکړي نو ته ورته ووایه چې ستا قانون چې د حضرت عیسی علیه السلام ته چې څوک دغه وکړي، بېعزتي وکړي، نو د هغه سزا یې موت دی. امریکا کې دا قانون دی، زما هم پیغمبر دی عیسی علیه السلام، زما هم دغه عقیده ده، خو ستا خو دا قانون دی که نه؟ نو ته خپل قانون برقرار ساتل غواړې، زما قانون ټولې به ته وی. زه دا هم ویم چې امریکې به دا مطالبه نه کړې، خدای د امریکا تباه کړي، دوی ورته ځان ښه کوي. خدای هم بېخو باسه ظالمانو، د دنیا نورې خبرې لږې دي چې قوم پې مشغول کې، نور دفعات لږ دي چې پکې ګوتې وهې، نو راپاسې د مشرف په دور کې دا لوبه شروع شوه. دا قانون ختمه و، عوام شکر الحمدلله په عوامو کې جذبه شته، عوام روتل مشرف ته چې پته ولګېده چې اوس خو ته اور لګي اخې واپس کړ، نو دا بل طرف نه روته. ورونو
چې سارا نو دي سانو چا سره ملاویږي لومبې تپوس به د چا کېږي د دې به کېږي چې من ربک رب دې څوک دی لومبې تپوس دا دویم تپوس به څوک کوي د پیغمبر علیه السلام متعلق او علما لیکي وی نبی علیه السلام به ورته قبر کې مخامخ کی حجاب پرده به ختم شي او نبی علیه السلام به مخامخ ورته وښیي دا څوک دی الله نو چې تا د پیغمبر په جامه دا ګرځولی دی او ته د هغه جامه ککړې او تا د هغه ناموس ته تیلې والې ته به هلته څه جواب ورکوې او بیا د قیامت په ورځ به ته امید لرې زه مسلمان یم او زه به د پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې جنت ته ځم څه سترګې لګولو شان خو پرېږده کمبخته څه ناڅه شان خو پرېږده چې سترګې خو ورسره هلته ولګې لږ مخامخ ورته ودرېږي لږه حیا خو وکړه نورې خبرې لږې دي لږه ستا په زړه کې دا ټیکم نره نو د 11 کروڑو مسلمانانو خیال خو ساته مسلمان به چارتم چې مسلمانی دا به ونه غواړي او تاسو ولیدل او به وینئ انشاءالله العزیز دا به وینئ چې خدای پاک به دا خلک ذلیلان کوي رسوا کوي به چا چې د الله ذات پورې ټوکې کړي دي الله مهلت ورکوي چا چې د حضور پاک ذات مبارک پورې ټوکې کړي دي خدای ذلیلان کړي دي حضرت عبدالله بن مسعود فرمایي وی نبی علیہ السلام د بیت الله په خوا کې سجده ولګوله ابو جهل هغه ځای نه چغې کړې څوک به لاړ شي فلانکې قصاب خانې ته چې یو پیروان راوړي پیروان او د ده په دې شا باندې وغورځوي عقبه بن ابي معیط یو ظالم هغه پاسېد وی دا کار به زه وکړم هغه لاړو یو ډک پیروان یې راوړه د وینو زو ډک وی څه ورسره وکړم چې نبي علیه السلام په سجده پرېوته وی دا پې د پاسه واچوه په ملا مبارک یې ور د پاسه واچوه حضور پاک هغسې په سجده پروتو بی بی فاطمه راله ماشومه عبدالله بن مسعود وی افسوس ارمان نو که د ما طاقت وی دا به یې ولې کول خو طاقت مې نه شو لرلی فاطمه ماشومه را منډوي راله هغې ته یې وغورځو حضور پاک سر مبارک اوچت که اللهم علیک بقریش علیک بابي جهل خدای د ابو جهل راونیسه خدای دا عتبه دا ولید دا فلانکې چې کم کسانو 7 کسانو نومونه یې واخیستل خدای دا راونیسه څومره نیاز بین دی نبي علیه السلام دعا خدای قبول کړه په هغه ساعته خو لږ صبر یې ورته وکړ 15 کاله پسې یې راونیول خو راوینیول بدر کې مردار که چقلې پرتې وې بیا نو خدای صبر کوي درته د خپل پیغمبر دشمن ته صبر کوي ستا دشمن ته صبر کوي خو بیا چې راونیسي نو بیا داسې سزا ورکوي چې بیا پې د خلکو رحم راځي نو د نبي علیه السلام نورې قصې لږې دي زه حیران په دې شم دې پسې به ګوتې شروع کړي دا قانون بدل کا دا دفعه کې وباسه دې دفعه کې ترمیم پکار دی پلیته ډمه ښځه به م راپاسي دا خبرې به کوي پلیته ډمې ښځې له څه حق دی چې هغه د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي جناب هغه صحابي متعلق خبره مې کوله نو نبی علیه السلام مبارک دراغې مدینې شریفې ته یو څو ورځې پسې تپوس وکړي یاره د دې هجرت په دې سفر کې یو هلک و طلحې نوم و طلحې ابن برا نه ښکاري چا ورته وی صاحب هغه خو بیمار شوی دی وی دی چې مونږ یې تپوس وکړو نبي علیه السلام مبارک یې لاړ تپوس ته چې تپوس ته یې لاړ نو دی په کټ پروت و بیمار او اخیري بیماري یې وه حضور پاک مبارک ورته ور مخامخ شو نو دواړو یو بل ته وجړل نبي علیه السلام ته خو رایاد شو هلک دی هغه وجړل نبی علیه السلام ورته تسلي ورکړه برخورداره خیر دې جاړمه الله به دې جوړ کړي وی نه صاحب په دې بیمارۍ نه جاړم او په روغ صحت پسې هم نه جاړم په دې چې ته مې ولیدې که نه نو زما په زړه کې خدای پاک تا سره بېدرېغه مینه پیدا کړه نه مې زه به تا نه چرته هم جدا نه شم ستا پسې لوټه به ګرځم پیزار به در پسې ګرځم ستا خدمت به کوم تا نه به چرته هم جدا نه شم نو بس په دې جاړم چې دغه ارمانونه ځان سره قبر ته مې یوړل استا خدمت میں نصیب نشو نبی علیہ السلام ته راووته او وی فرمایل وی دا هلک داسې معلومیږي لکه دې بیمارۍ کې مري نو که دې وفات شو نو ما به خبره جنازه وپېزه کوم هغه وصیت وکړه پوه شو وی ګورې زما جنازې له نبي علیہ السلام راونه غواړئ وی ولې یاره په لاره یهودیان دي دشمنان دي هسې نه پتلو یا په راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي ای مینه دې ته خیر لکه زما جنازه د حضور پاک حالانکه حدیث کې راځي چې څومره نیک سړی جنازې د بوځې نو بهتره خبره ده او پیغمبر علیه السلام چې د چا جنازه وکړي خدای د هغه د جنازې د وجې نه په قبر کې رڼا پیدا کوي
وی خیر دی هغې دې زما جنازه ونه کړي خو هسې نه په لاره پتلو پر اتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي. اتفاقا غریب مړ شو، صحابه په جنازه وکړو. سهار وختي نبي علیه السلام تپوس وکړو، یاره هغه طلحه وی صاحبه خو بېګا وفات شوی دی، تاسو ته ما نه وی چې زه په جنازه کوم. وی حضرت تاسو خو فرمایلي خو هغه دا وصیت وکړو چې هسې نه پتلو راتلو کې څوک ضرر نبي علیه السلام ته ونه رسوي، نو مال جنازې له مړه غواړم. وی ځای چې زه په قبر جنازه کوم، ما سره ډېره مینه وه. نو په قبر یې وله جنازه وکړه او یو دعا یې ورته کړې ده. د حضور پاک ټولې دعاګانې ډېرې د محبت او د برکت ډکې دي، خو دا ډېره مزېداره ده. ورته ودرېده وی اللهم القت والحا اللهم القت والحا بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك. یا الله دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته ده ته خاندي او دې تا ته خاندي. زمارونو اصل څیز دا دوه دي بس، الله او د الله رسول سره مینه کول. او د الله رسول الله سره چې دې مینې د هغه خبرو سره چې قرآن شریف دی هغې سره به دې بیا مینه، د هغه جومات سره به دې مینه، او چې د الله رسول سره دې مینه د هغه احادیثو سره به دې مینه، او چې الله او رسول سره دې مینه د هغې عمل او د هغوی دین چې درته څوک عالمان حافظان او طالب علمان دي سره به دې محبت او مینه به دې نه خنه او تابعداري به کې د الله او د رسول. او که ته وایې چې نه تابعداري خو نه کوم، نو په مینه کې دروغجنې بیا رښتونې. او قرآن شریف کې الله وایي که ما سره مینه، حضور پاک ته فرمایي وته ووایه فتبعوني زما تابعداري وکړئ یحببکم الله، بیا به ته معشوقی او الله به دې عشیقي، ویغفر لکم ذنوبکم او الله به درته ګناهونه بیا وبخي معاف به دې کړي. زمارونو بس د الله او د رسول د مینې نښه دا ده چې موږ به د الله او د رسول تابعداري کوو، او د الله ذات او د پیغمبر د ذات مقابله کې هتک بې عزتي او د هغې په جامه داغ دا به موږ نه برداشت کوو. او موږ په دې نه یو خوښ چې دا قانون دی بدل شي. موږ وایو که د دې نه نورم دا قانون سختېدی شي چې سخت شي چې انګریز او اغیار او پلید خلک او د هغې جنتان د حضور پاک مبارک په جامه یا د الله په جامه څه قسمه داغ غورځولو جرأت ونه لري. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تر څو چې د دې خشته پیغمبر سره د خپل ځان نه د خپل پلار نه او د ټول مخلوق نه زیاته مینه ونه کې، تر هغې پورې ته مسلمان نشي جوړېدی. نو د نبي علیه السلام مبارک سره مینه محبت د ایمان نښه شوه، او د نبی علیه السلام په حق کې چې څوک بغض کوي، د مینې مقابله کوي، حسد کوي، بغض کوي، ګستاخي کوي، دا د جهنم خشاک دی. بیا زموږ علما لیکي یو مسلمان سړی مرتد شي د کفر کارو کی، نو کدی بیا توبه وی توبه وباسي، نو الله تعالی توبه قبول کی واپس مسلمان شي مرتد. او محققین علما زموږ لیکي فقهاو لیکلی دي چې هغه مرتد هغه مسلمان چې د مرتد شو او د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړو مرتد شو، د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، هر پیغمبر چې وي، که زموږ نبی علیہ السلام خو د ټولو پیغمبرانو سردار دی، نه د هر پیغمبر په شان کې چې کم مسلمان ګستاخي وکړه او دی مرتد شو، دی په توبه هم واپس نه مسلمانېږي. ولې پیغمبر د الله د طرف نه د امت ته هدایت دپاره رالیږلی شوی دی. دی به خلق الله ته بلي، ته به د قدر کې عزت پکې، او چې مسلمان شي ایمان پرې وړي، د هغې نه پس ګستاخي کوي، دا ډېر مست دی. د توبه بیا الله تعالی نه قبلوي. خیبر کې یو لوی یهودي تېر شوی دی، ابو رافع د هغه نوم. خیبر د مدینې شریفې نه تقریبا 250 کیلومتره لرې. ابو رافع سخته ګستاخي به یې کوله د نبي علیه السلام مبارک په شان. خلک به یې راغونډول او هغې ته به هم د نبي علیه السلام بد وي، کافرو پسې به ته هغه به هم د نبي علیه السلام په حق کې را پارول، او سخت ګستاخو. نبی علیہ السلام مبارک یو ځل فرمایل دی ګستاخانه به څنګه چل ورسره کوو. تېره جمعه مې ویلو چې کعب ابن اشرف یهودي واقعه مې درته بیان کړې وه چې هغه د مدینې شریفې یو صحابي و د اوس قبیلې. مدینه شریفه خو اوس او خزرج دوه قبیلې وې، هغه تللی هغه مردار کړو. نو دا بله قبیله چې وه خزرج والا، هغې وی یاره ارمان که زمونږ د لاس هم داسې یو کار وشي نو څه خبرې، زمونږ هغه نور وروڼو خو یو کمال کړی دی، که مونږ داسې وکړو. نو عبدالله ابن عتیق
رضی الله عنه سره د خپلو ملګرو دا د خزرج قبیلې و. راغی نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله که دې خوښه یې ورپسې به لاړ شو مړ به یې کړو. یاره وی انه قد آذى الله ورسوله، د الله او د رسول ډېره بېعزتي کړې ده. الله او رسول ته ډېر انتهایی ګستاخي کړې ده. نو که دا دې وکړه خو ډېر غټ کار وشي. صاحب اجازت را کوي اجازت څه دپاره 250 کیلومتره مزل کوي. د نبي علیہ السلام د هغه ګستاخۍ انتقام اخلي، د نبی علیہ السلام د هغه بېعزتۍ انتقام اخلي او د نبی علیہ السلام مبارک په وینا باندې 250 کیلومتره کافي مزل دی. لکه سړی چې پینډۍ ته لړ شو بیا راشي، دونه مزل دی. چې دی لاړه انتظار یې وکړه، خو چې کله خیبر ته ورسېده د قلا داسې قلا وه چې د دې یهودیانو دیم یهودي و، د دې به ډېر کورونه و، یو کور به و بل به و بل به و بل به و، او د ټولو کورونو نه به یې ګیر چاپېره یو مضبوط دیوال ته وکړه. غټه قلا به وه، هغې کې به یې غټ غټ برجونه جوړ کړي وو، هغې کې به غشو والا ناست وو چې په قلا څوک حمله ونه کړي. په قلا کې دننه به بلا کورونو په شلګونو ډېر زیاته. نو د داسې وخت کې ځان ور ورسو د قلا د خواله ملګرو ته وایي تاسو دقه دی زما انتظار وکړئ او زه پیشه زما کار پیشه به تاسو به غلې ناست یې. ګوره تورې سره ماری جنګول دي، چا په قلا ورتلل او په قلا کې دننه کېدل او بیا د هغه مشر ته ځان رسول، دا ډېر ګران کار دی. خو په زړه کې د نبي علیہ السلام هغه والهانه محبت دی. زه یاره خو که مړ شم نو شهید بشم، او که بد شم او سړی مې مړ که نو کم از کم د نبی علیہ السلام یو ګستاخ خو به مړ کم که نه. ملګرو ته ویل دلته کښېنئ او دې لاړه. نو ماښام و د نور پرېوتو کې بلکې نور پرېوتی و. نو د قلا د دروازې سره خوا کې لږ غوندې اخواله دیوال خوا کې داسې چلو که چې په ځان یې څادر واچوه کېناسته، لکه سړی چې لوی اودس ماتی کوي اودس ماتی. تیاره ده هغوی خو یې نه پېژني. یو یو راځي قلا ته دننه کېږي، یو یو راځي قلا ته دننه کېږي په دروازه باندې، او د قلا د هغه لوی دروازې چې کوم دربان دی هغه هم ولاړ دی. یو راځي چا څوک خر په مخه کړی دی لکه قلا ته دننه کېږي، بلا کور نه پکې څوک په خپله روان دی چې ټول خلک دننه شو، او دوی هم دقه څادر یې په ځانه چولی دی او د اودس ماتي په شکل کې ناست دی. هغه ول آواز ورکړ، توره یې غاړه کې پټه چولې ده. هغه دروانچي ای د الله بنده که ته قلا ته ننوځې نو تم شا به زر راځه دروازه بندوم. ده خو دا خیال و چې دا زمونږ د قلا څوک ملګری دی که نه. هغه خو نه پېژن چې دا څوک باری دشمن دی. تیاره هم د بجلی خو نشته راډونه. الله بنده که ننوځې نو شا به ګورې دروازه بندوم. ده ول آواز ورکوي درلم، څادر یې زر په تلواره د مخ نه تو کړ او په منډه راغی چې هغه هم پې پې نه شو وردننه شو. تیاره ده اوس نور پرېوتی دی، ماسخوتن دی. دی وایي چې څنګه ننوتم دننه هم تیاره ده، او دننه ډېر کورونه دي پکې، او لویه دروازه ده او دروازې پسې بله دروازه ده، هغې پسې بله ده، هغې پسې بله ده. وایي دا چل مې وکړه چې څنګه ننوتم نو د خرو د تړلو یو استبل و چې کوم ځای خره تړي، نو هغې سره خوا کې د اخور سره پټ شوم، ځان مې غلی کړ. نو هوښیار خو دومره و چې د خرو د تړلو ځای سره خر خو د خپې نه ځان ساته نو باقي نور سرته څه نشي ویل. او غوی او د دې سره خو هغې خو په ښکرو دی وایي، نو وی د خرو هغه خور سره خوا کې مې ځان پټ کړ. غلی غلی ګورم چې دا سړی دروازه بندوي نو چې چابیانې به دې کوم ځای ږدي. لاړ یو دروازه یې بنده کړه، بله یې بنده کړه، بله یې بنده کړه، چې هغه مرکزي دروازې ته راغی هغه یې جرنده کړه، خو ځان ته معمولي شمه شونټۍ بله کړې ده. نو داسې یو تاخ و په هغې کې میخ و، په هغه میخ کې هغه چابیانې یې ویزان دی کړی. دې دپاره یې ویزان دی کړی چې که سبا څوک وختي پاسې وځي نو هر چا ته دغه ځای معلوم دی، د بار نه څوک نه شي راتلی، او دا خو په قلا کې دننه دی، که څوک ځان ته ور لړکۍ لړکۍ به. وایي دا سړی ملاړ شونټۍ مړه کړه وده شو. وایي چې کله زه پوه شوم چې د شپې خو سیسه تېره شوه، خو دونه وایي ما معلومات کړی چې دا کوم د دې قلا د دوی مشر دی ابو رافع، نو دله به دا خپل خلق راتلل او د شپې به ورته قصې وې. پخوا دا ډېر لوی رواج و، قصه گویي به کېده، هر بادشاه ته یا مشر ته به دا خلک راغونډ شو قصې به یې ووې. نیمې شپې پورې به قصې، اوس خو ټیویګانو ته خلک ناست دي، ابه نیمې شپې پورې قصې وویلې شوې، لطیفې به وویلې شوې، بیا به خلک خواره شو، اوده به شو، بیا به د ورځې 10 بجې پاڅېدل.
نو جناب دی وی چې ما ته اندازه وه چې د سره خو دا قصو والا ناست دي چې ښه مې یقین راغی چې هغه قصو والا به د ده نه اوستلي او دی به یوازې او دا معلومات هم ده کړي چې دی د ټولو نه اوچته چې کومه غټه بالاخانه ده نو دی په هغې کې دی وی غلې غوندې ورله چابیانې مې راواغېښتې او هغه مرکزي دروازه مې کوله وکړه همې خو بلکل کوله او پرېښوده او بیا رالم ورپسې بله دروازه چې به مې کوله وکړه نو د دننه نه به مې ځان پسې بنده کړه چې اسې نه څوک خبر شي نو چې ما پسې را رسېدې خو نه شي که نه نو بیا به مې بله کوله وکړه نو د دننه به مې هغه هم کونډه کړه نو بله مې به مې کوله وکړه د دننه به مې هغه هم کونډه کړه ما مطلب دا و چې ما پسې خلک را رسي خو خامخا به دروازه ماتوي نو بیا دې ما مړ کړي خو چې اسې نه داسې وخت کې راورسي چې سړی مې نه وجلې چې سړی خو مړ کم که نه یو دروازه به مې د بار نه کولاوله او د دننه نه مې ځان پسې کونډه کوله او چې څنګه هغه له ور ورسېدم د هغه خاص کوټې ته ورنږدې شوم په دروازه باندې اوس دی وي د خپلې بیبي یې ده او بچي یې دي او ټولو منځ کې پروت دی د الله دشمن کار به سو صرف دغه د ظالم د بچي کارو چې د نبي علیه السلام خلاف خلک راغونډوه سکیمونه جوړوه سازشونه جوړوه پراپیګنډې ورپسې کوه او د هغه په شان کې خلک راغونډوه ګستاخی کوه دا ګټه بدبختي ده وی چې څنګه ورنږدې شومه نو ما اندازې نه اوس کوټه کې اختیاره ده رڼا خو نشته ما آواز وکړو ابا رافع اے ابو رافعه اوس آواز مې ځکه وکړه چې دی به ماله جواب را کوي نو چې زه پوه شم چې دا جواب د کم ځای نه راغی چې په هغه ځای غذار وکړو وی د ماله آواز را کړه چې څوک یې لکه بس وی زه پوه شم چې د آواز خو دغه ګوټ نه راغی وی ورغره مې وال او په توره مې پې غذار وکړه وی چې مې غذار وکړه بچ شو ونه لګېد تیاره ده وی چې بچ شو نو وی زه راروسته شوم او وی دیم په هیبت کې شو وی چې راروسته شوم نو بیا ورلم آواز مې بدل کړ هغه مخکني په شان آواز نه بدل مې کړ په داسې انداز لکه چې زه له دې امداد لرالم ما ورته ویل چې هلکه ابو رافع څه چل دی وی چې د ظالم بچی څوک په دې کوټه کې دي په مې غذار وکړو وګوره دا څوک دي وی پوه شوم چې سړي آواز خو دغه ځای نه راغی وی بیا مې ورغر والي او دویم غذار مې پې وکړو چې دویم مې وکړ نو دونه پته راته ولګی چې سړی زخمي شو خو بیا بچ شو وی چې بچ شو نو بیا مې آواز بدل کړ چې ابو رافعه څه چل دی وی خواشي سړي وویلم کوټه کې څوک دی اوس وهونکي خو هم دی که نه خو آواز بدلی چې هغه پوه نه شي هغه خو دا ګمان به وکړي چې دا زما ملګری دی سړي وویلم او دې کوټه کې څوک دی بس وی ځای مې معلوم کړو چې ورغل مې وال په دا خېټه مې وله توره کېښوده او مې په ځان په توره ور وغورځاو او دونه زور مې ورکړه چې د ملا د هډوکې هغه کرچ مې واورېده نو تېره ووتم وی چې څنګه راووتم یو دروازه مې کولاول او وتمه په منډه یې مو څکنه وی اړو دا مې خیال نو چې یو دروازه داسې وه چې هغې ته پوړی لګېدلي په پوړو به ورخېږي وی مې که ځمکه ده وی چې خپه مې کېښوده ټس شو چې لاندې پرېوتم چې پرېوتم دا پنډۍ مې ماته شوه اوس پنډۍ ماتېدل خدای پاکه دا سوچ اوس به دې څنګه وی زر مې پټکې کوز کړ پټکې صحابو کې خو الله تعالی یو جوش او جذبه پیدا کړې وه او په هغه خپل پټکي مې پانډۍ وتړله همې دې تا وکړه او ګوټ ګوټ سره روان یم او دردونه دي چې د حد نه وتې ملګرو له مې ځان ورسوم ملګرو یې څه چل دی وکړو مې چې د الله دشمن مې و مړ به کړم هغې اوچت کړم چې زه چې زوی مې چې نه یاره تلل کم ځای کېږي هله به ځم چې د ده د مرګ اعلان واورم د ده د مرګ اعلان چې مې نه اورېدلی نه ځم هغې ویل لکه ده چې ځو نه ځم چې کله چرګبان ټیم شو نو دغه وخت کې د قلا په دیوال باندې سړي اواز وکړه لکه د مړي اعلان چې کېږي اعلان یې وکړه ای خلکه اعلان وورئ ابو رافع چې زمونږ یو ډېر مشر دی او لوی تاجر دی او د ټول قوم مشر دی هغه بېګا مړه دی او دې بجې به هغه ته راغونډېږو چې خښې کړو جنازه خښې کړو لکه هغه زمانه کې چې د هغوی څه رواج وایي د الله حمد مې ادا کړ او د خوشحالۍ نه داسې هم چې د هغه خپې په درد روپېدم نه رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ ورته کېناستم عبدالله ابن عتیق څه چل دی وکړو چې ګوره دا نه وایي چې سړی مې مړ کړ دا نه وایي وایي د الله رسوله د الله او د رسول دشمن الله مړ کړ د الله او د رسول دشمن الله مړ کړ صاحب خپه مې ماته ده پنډی ګوره چې خپې هډوکې مات شي قسم دی که څوک قدم وایي ګوتره چا ماته شي چغې وایي فریاد کوي
وی فرمایل دی خواته پای دی خواته وی خپل مې ورته وغځوله او نبی علیه السلام مبارک د خپل لاس کېښود د پاسه او چوف یې پرې وکړه وی قسم په خدای چې خپه مې دا دی چې ولکه چې اډو درد او تکلیف پې نه راغلی موجوده شده نزاح ګرد ایسا نه په ټیک ټاک پنډی چې ماته چې اپریشن وکړو رات پکې لګوو او پلانکې پې لګوو ډیبری به پې کس کوو نه نه وایي ما به قلبتون دا دی چې ولکه چې اډو د سر نه دې باندې اډو درد او بیماري نه راغلی گستاخ رسول دا د گستاخ رسول علاج په خپله نبی علیہ السلام صحابي ته ورشه الله او رسول ته ډېر لوی ضرر او نقصان رسولی او چې مسلماني د هغه په زړه کې به د الله او د رسول سره مینه خامخی او چې مسلماني نو چې د الله او د رسول څوک ګستاخي وکړي د الله خو دې څوک ګستاخي وکړي زمونږ خالق دی زمونږ مالک ژوند هغه را کړی دی مرګ خو یو ځل مرګ دی که عزت هغه را کړی دی